دا د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوښانو د ساتلو لومړنی فارم دی. د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله یو افغان سوداګر په ځنګله کې یو فارم جوړ کړی دی او د اوښانو په ساتنه او روزنه بوخت دی. د سوداګر د $1 ملیون په لګښت سره دغه فارم جوړ کړی دی چې اوس مهال پکې 1500 اوښان ساتل کیږي. هغه وایي چې د اوښانو جنګي شیدې ورکوونکي او نور نسلونه له ترکیې او عربستان څخه راوستي دي او هغه یې نسلګري کړي او بیا یې صادروي. از $2000 شروع میشه تا د اوښانو بیې له $2000 څخه نیولې تر $100,000 پورې رسیږي. په اوسط ډول له $50,000 څخه نیولې تر $100,000 پورې عربي هیوادونه له موږ څخه د شیدې ورکوونکو اوښانو تقاضا کوي. ترکیه د جنګي نسل اوښان له موږ څخه رانیسي او دا د $15,000 په شاوخوا کې پلورل کیږي. خرید فروش میشه. شاوخوا 20 کسه په دغه فارم کې کار کوي چې په یو ځنګل کې جوړ شوی دی. مخکې چې اوښان نه وو انډیواله بس په سرګردانۍ وي د دا کور به کله به ډوډۍ کله به اوړه خلاص وه کله به وریجې خلاص وي بس انډیواله په دې اوښانو کې چې درېدلي لږ خوشحاله یو بس یو ګوله ډوډۍ را رسېږي بس د دغه د وجه. نو دا خلک دلته زموږ سره اخته دي. دلته کال پر کال باندې خلک بالا کېږي. هر کال 4 نفره 5 نفره بالا کېږي. د ټولو تنخواه چالانده ده د ټولو ته مزینه برابره ده او اوښان هم کال پر کال باندې بالا کېږي. هر څومره دوی بالا کېږي هلته مزدوران هم دغونه بالا کېږي. نو په کال کې 100 دانې 100 دانې 200 دانې دغونه بالا کېږي چې هغه نه ځینې خرڅ کړو ښځې پاتېږي. په کندوز ولایت کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین په دغه هیواد کې د پانګوالو پر ملاتړ ټینګار کوي. دوی د جواز مشکل هغه موږ ورته تېر کال کې ورکړه جواز مشکل هم حل کړم. داسې د مالچر مشکل و د سرحدي لیوا سره هغه هم ورته حل کړه. د دې فارم مالک وایي چې په راتلونکي کې هڅه کوي چې په دې فارم کې د اوښانو شمیر 2000 ته لوړ کړي او پر دې سربیره د شیدو د پروسس فابریکه هم جوړه کړي. د دې فارم مسؤلین ادعا کوي چې پر دې سربیره چې د فعالیت جواز لري او کولی شي له ځنګل او څړځایونو څخه استفاده وکړي خو د افغانستان اوښان ایران ته انتقالیږي او له هغه ځایه د ایران په نوم ترکیې ته صادریږي.